بسم الله الرحمن الرحیم. کم یو ماشوم چې هغه جاړي، یا یو ماشوم دی هغه په خوب کې یریږي، یا یو ماشوم دی په هغه باندې بد نظر لګېدلی دی، نو دې دپاره یو ډېر آسان قرآني عمل درته ښیمه، چرته مه ګرځوئ. دا عمل وکړئ، انشاءالله د دې نه پس به ستاسو ماشوم چرته نه جاړي، نه به یریږي، نه به د ماشوم باندې بد نظر وچلیږي. د ټول اول به قل اعوذ برب الفلق صورت او قل اعوذ برب الناس صورت، دا دواړه صورتونه به درې ځله ووایئ او په دې باندې به ماشوم دم کې، او د هغې نه پس دا دعا به ولیکئ او ماشوم ته به یې غاړه کې واچوئ. دعا درته ویمه: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة وعين لامة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة قلم آیات نمبر 51 او 52. دغه دعا او دا آیات مبارک دا ولا ولیکئ او ماشوم ته په غاړه کې واچوئ، انشاءالله چې دې نه پس ماشوم نه یریږي. دغه عمل چاته ګران دی؟ یو بل آسان عمل دی، درته ښیم. اول درته د آیات مبارک ویم، دا چې دی بې انتهایي آسان عمل دی. د آیات مبارک درته ښیم، بیا درته د دې آیات مبارک د استعمال طریقه ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة ملک آیات نمبر 3. دا آیات مبارک اوزله ووایه، او کم ماشوم چې خوب کې یریږي یا ډېر جاړي یا هغه باندې بد نظر لګېدلی وي، دا آیات مبارک اوزله ووایه، هغه پې باندې دم کا، او بیا اوزله ووایه په اوبو باندې دم کا، او هغه اوبه په ماشوم باندې وسکه، انشاءالله چې الله جل جلاله به دا ماشوم ښه کړي. یعنې دې نه پس به بیا نه په خوب کې یریږي، او د دې نه پس به نه چې دی جاړي او نه په ده باندې بد نظر وچلیږي. نو یو ډېر مجرب قرآني نسخې دي، باید هر چا چې د دې چې کوم دی اجازه شته دی، دا ټول د قرآن حدیث د منې بار ته ویم، هر څوک یې کولی شي او دا اثر هم کوي.